بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 14مه برخه. ګرانو وطنوالو، د ټاکنو دویم پړاو د جون په 14مه ترسره شو. د طالبانو د اړخه ټول بریدونه د لومړي پړاو لپاره د 400 په پرتله شاوخوا 300 وو. په ختیځ کې بریدونه هم د لومړي پړاو په پرتله کم شوي وو. داسې اوازې هم وي چې طالبانو د غني مرسته کړې وه او خلکو ته د رای ورکولو امر کړی وو، ځکه چې د ټاکنو د ورځې د مخه غني دوبۍ ته تللی وو او د طالبانو کسانو له دوکه ورکړې وه. اشرف غني هغوی ته ویلي وو چې کله دې رئیس جمهور شي نو دې به د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې تاخیر وکړي او په امریکایانو به د افغانستان نه په وتلو فشار واچوي. اشرف غني طالبانو ته دا شرط هم کېښودو چې دوی به د ټاکنو پر ورځ د هېواد په مختلفو برخو کې تاوتریخوالي کم کړي او طالبان به ولس ته ووایي چې ماله رای راکړي. بیا وروسته د طالبانو یو څو قومندانانو اعتراف هم کړی و چې خلکو ته یې ویلي وو چې اشرف غني ته رای ورکړي. په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و، شاید د 4 میلیونو ترمنځ و. نړیوالو څارونکو، خبریالانو، ولسوالانو، د پولیسو مشرانو، قومي او مذهبي مشرانو راپور ورکړی و چې د لومړي پړاو په پرتله لږو خلکو رای ورکړی وي. د رای ورکولو په مرکزونو کې د ولس قطارونه لنډي او کوڅې خالي پرتې وي. د ولسوالانو او پولیس مشرانو په اسانۍ سره ومنله چې رای اچونه د ورځې په لومړو کې پای ته ورسېده او لږ شمېر خلک راڅرګند شوي وو. په خپلو رسمي راپورونو کې د ټول هېواد ولسوالانو د ټاکنو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د دقیق شمېر څخه ډېره په کچه ټیټه راپور ورکړی و. په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې رای اچونه ډېره کمه وه، چېرته چې په اوسط ډول دراني پښتانه د دواړو نمایندانو لپاره لږه پروا لرله. بیا هم د ورځې په پای کې د نړیوالې ټولنې او نږدې هر افغان د بې باورۍ سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ادعا وکړه چې خلکو له 7 میلیونو څخه زیاتې رای ورکړې وي، خو دا شمېر ټول دروغ و. د دې شمېر په اړه د دې ولایتونو د اټکل شوي رای ورکوونکو لخوا اعتبار نو ترلاسه کړی. له بلې خوا دا حقیقت نشي بدلېدلی چې درغلۍ ډېرې زیاتې څرګندې وي. د دې درغلو له امله د عبدالله ټیم په غوسه شو او د ټاکنو کمیسیون ته شکایت وکړو چې د دوی شکایتونه بې جوابه پاتې شول. نو بیا یې ملګرو ملتونو او د امریکا سفارت ته عریضه وکړه، خو هغوی ورته وویل چې د درغلو د ثابتولو پروسه تعقیب کړي. د غني پراخ ټولنیزو رسنو او تبلیغاتي کمپاین د هغه فرضي مشرتابه خپره کړه چې هغې د عبدالله ټیم نور هم اندېښمن کړو. عبدالله خپلې مشرتابه ډلې ته وویل چې که زه رئیس جمهور نشم نو غني به هم رئیس جمهور نه کیږي. د جون په 21مه د ټاکنو څخه یوه اونۍ وروسته د خپل اعتراض د ښودلو لپاره عبدالله په کابل کې لاریونونه پیل کړل. دې لاریونونو د جولای تر 4 پورې دوام ولرلو. د عبدالله ټیم د ټاکنو کمیسیون د اجرایي رئیس ضیا امرخیل لخوا د درغلو شواهد هم خپاره کړل چې بیا ضیا امرخیل استعفا ورکړه. خو بیا هم د افغانستان حکومت او د ټاکنو کمیسیون د دوی اندېښنو ته د رسېدو لپاره هیڅ هم ونه کړل. متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او نورو سفارتونو د دې درغلو اړوند د څه کولو په اړه بحث وکړو، باید چې څه وشي او د شمېرنې پروسې ته اجازه ورکړه. په فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې فرقه ییزې خبرې اترې پیل شوې. د غني پلویانو تاجکانو ته لعنت ووایو او ادعا یې وکړه چې یوازې یو پښتون حق لري چې په افغانستان واکمن شي. د عبدالله پلویانو غني په کمیونست تورن کړو. سیاسي کړکېچ د عبدالله ډله چې د شمالي ټلوالو پخوانۍ ډله وه د جلا کېدو په دورشلو ودروله. خو لکه څنګه چې د رایو شمېرنه روانه وه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی شکایتونه له پامه وغورځول، نو دوی نور هم مایوسه شول. د جولای په لومړو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتو و چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې په پراخه کچه د غني په ګټه وي. د عبدالله ملاتړ کوونکو پخوانو مجاهدینو قومندانانو احساس کاوه چې کرزی، غني او حتی نړیواله ټولنه
د دوی په مخونو لاړې اوتو کړې. دوی په دې قانع شول چې کمیسیون د دوی په وړاندې په شمېرنه کې درغلۍ کوي. نو د عبدالله ډلې د شمالي او لویدیځو ولایتونو د جلا کېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه. دوی په زور سره په کابل کې د واک نیولو په اړه هم فکر کاوه. دوی احساس کاوه چې دوی بل هیڅ بدیل نه لري. د دوی په ذهنونو کې دا د شرم خبره وه چې هغه څه ته غاړه کېږي چې دوی د غیر قانوني واک د ساتلو لپاره د پښتنو هڅې ګڼي. د افغانستان لپاره د تاوتریخوالي پایلې چا بالکل په نظر کې نه نیولې، لکه څنګه چې د عبدالله یو ملاتړي دا خبره داسې تشریح کړه چې جګړه د فاسدو رایو منلو څخه غوره ده. هغه وویل چې موږ 40 کاله جګړه کړې ده، موږ پروا نه کوو، موږ چمتو یو چې په یوه شېبه کې بیرته جګړې ته لاړ شو. د دوی په وینا تاجکان هغه وینه نشي هیرولی چې دوی د افغانستان لپاره په جهاد کې د طالبانو د اولین رژیم پر وړاندې او له 2001 کال راهیسې د طالبانو پر ضد توی کړې ده. د پارلمان یو متفکر تاجک غړي میرداب الحاج نجرامي وپوښتل چې ولې تاجکان د ولسمشر کېدو حق نه لري. تاجکان د اردو ډېرې برخه ده، جګړه کوي او زیانونه ګالي، خو تاجکان هیڅ امتیاز نه لري. اشرف غني زموږ حقونه او دیموکراسي غلا کړې ده. د عبدالله تر ټولو پیاوړي ملاتړي د بلخ والي محمد عطا، د هزاره مشر محمد محقق او د ملي امنیت پخوانی رئیس امان الله صالح د خپلو ملاتړو راټولولو او په هغوی کې د وسلو ویشل پیل کړل. په زور د ارګ د زر نیولو لپاره یو پلان په پام کې ونیول شو. د عبدالله د مشرتابه په بورډ کې فوزیه کوفي د جوړجاړي لپاره لارې لټولې او له ملګرو ملتونو سره مشورې کولې. د 2014 کال څخه ډېر وخت د مخه هغه اندېښمنه وه چې ټاکنې کولی شي د مدني تاوتریخوالي لپاره لاره هواره کړي، مګر هغې بیا هم د متحده ایالاتو د اردو سره ژمنه کړې وه چې هغه به د نوي حکومت لپاره رایې ورکړي. په داسې وخت کې کرزی د بحران منځګړیتوب کولی شو، خو هغه ځان په شا کړی و، ځکه چې داسې اوازې خپرې شوې وې چې هغه غوښتل چې د خپلې ولسمشرۍ د مودې د غځولو لپاره بحران نور هم خراب شي. هغه ځینو نږدو ملګرو ته دا پیغام ورکړی و چې دا د هغه دنده نه ده چې بحران حل کړي او د ولسمشر په توګه هغه اړ دی چې د دې بحران څخه لرې پاتې شي. کرزی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عبدالله د ډلې اخطارونو ته پام ونه کړو. د جولای په 9 د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د اعتراضونو په جواب کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو پایلې خپرې کړې چې غني پکې 55 سلنه او عبدالله 43 سلنه رای ترلاسه کړې وې. کرزی په څرګنده توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ته امر کړی و چې دا کار وکړي، چې دې اعلان د عبدالله کیمپ سم لیونی کړو. په هغه شپه د غني او عبدالله ملاتړي د کابل په کوڅو کې په جګړو، چغو سورو او ډزو کې ښکېل شول. تاجکانو او نورو غیرو پښتنو د ټولنې د دفاع په نوم یو کمیټه جوړه کړه چې معمولا د تاجک پولیسو لخوا اداره کېدله. د عبدالله له کمپاین سره تړلو ځوانانو د ښار په شاوخوا کې د وسلو ویشلو لپاره منډې ترړې وهل شروع کړل. پولیس په رینجر پیک اپ موټرو کې د عبدالله په پلوي لاریونونو کې شامل شول او شعار یې ورکړو مرګ بر جالکارانو. د جولای د 8 نیټې سهار عبدالله خپل ټول ملاتړي د لوی جرګې په خیمه کې راټول کړل. د دوی پلان دا و چې د افغانستان له حکومت څخه جلا شي. د احمد شاه مسعود یو خپلوان یو امریکایي ته داسې ویلي و چې د عبدالله کیمپ ډېر په غوسه دی. دوی احساس کوي چې په 2009 کال کې هم ټاکنې له دوی څخه غلا شوې وې. نو اوس که دوی ونه ګټي یا پروسه غیر عادلانه ونه ګڼل شي، نو دوی چمتو دي چې جګړه وکړي. نو په دې وخت کې متحده ایالاتو مداخله وکړه. ولسمشر اوباما عبدالله ته زنګ وواهه او د هغه سره ژمنه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د کړکېچ د منځګړیتوب لپاره افغانستان ته درشي. د عبدالله په کیمپ کې مهمو مشرانو وروسته وویل چې دا یوازې د اوباما زنګ و چې عبدالله د موازي حکومت له اعلانولو څخه منع کړی و. د عبدالله ملاتړو د ولسمشر کرزی عکسونه را وغورځول. د عبدالله د وینا پر مهال ډیرو کسانو د جلا کېدو لپاره شعارونه ورکول. عبدالله له دوی وغوښتل چې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې جان کیری د منځګړیتوب فرصت ترلاسه کړي. غوسه شوي ګڼې ګوڼې د غني پر ضد شعارونه ورکول.
دوی عبدالله خپل نوی ولسمشر اعلان کړو او هغه په رسمي سرپوښ او جامو سره سنگار کړو، حتی که هغه ورته وویل چې هغه نور وخت ته اړتیا لري. حالانکه افغان مشرانو او چارواکو لا د مخه ویره درلوده چې د ټاکنو د پایلو رسمي اعلان به په کابل کې لاریونونه او بیا تاوتریخوالی رامنځته کړي، کوم چې کولی شي په ولایتونو کې هم بغاوت شروع کړي. په مخلوط ولایتونو کې د پښتنو او تاجکو ټولنې کولی شي د یو بل په وړاندې وسلې پورته کړي. د غني د کمپاین مشر اندېښنه درلوده چې بدخشان، مزار شریف، پنجشیر او پروان ممکن په بشپړ ډول عبدالله ته لاړ شي. نور شمالي ولایتونه ویشل شوي چې په هغه کې ډېری پښتنو هم شتون لرلو، نو د مختلفو ټولنو ترمنځ جګړه پیل کېدای شوه. د تاجک مذهبي مشر او د عبدالله سره مرستیال وزیر د الحق وویل چې هر څوک به خپلې قومي ډلې ته ځي. تاجکان او داسې نور غیر پښتانه به د پښتنو په وړاندې سر په شریکه ودرېږي. تعلیم مهم نه دی، پالیسۍ مهم نه دي، یوازې قومیت مهم دی. نو د دې پایله دا شوه چې دې کړکېچ افغان فوج هم اغېزمن کړو. ډنفورډ پراخ راپورونه ترلاسه کړي وو چې که عبدالله جلا شي نو د فوج تاجکان به هم ورپسې لاړ شي. د جولای په 8 د عبدالله د جلاوالي په اړه وینا تاجک عسکر سره ډېر جذباتي کړل او ډېر خوشحاله شول. له وینا وروسته د تاجک لوا څو قمندانان کابل ته الوتنه وکړه ترڅو د عبدالله له کمپ څخه لارښوونې ترلاسه کړي. په شمال کې فوجي افسرانو فوزي کوفي ته زنګ وواهه او ویل چې موږ باید له خپل رای دفاع وکړو یا به له ځانه دفاع وکړو. بسم الله خان ډنفورډ او عبدالله سره ژمنه وکړه چې هغه یو سرتیری او بې طرفه دی، خو په تاریخ کې د یو پنجشیري مجاهد په توګه د هغه نه پوښتنه وشوه چې د هغه وفاداري به په پای کې د چا سره وي. نو هغه ورته جواب ورکړو چې هغه د خپل کار پرته بل هیڅ کار نه دی کړی او نه به یې وکړي. په دې شرایطو کې ډنفورډ او سفیر کیننګم په دې پایله ورسېدل چې حسن غني او عبدالله ځانونه یو داسې ګړنګ ته وغورځوي چې بیا د راوتلو لار نه وي. دوی له پکار دي چې دوی ممکن د موازي حکومتونو په جوړولو کې د مخامخ کېدو لیوالتیا ونه لري. یو اړخ ته د اوباما وخت هم په ختمېدو و، بل اړخ ته جان کیري هم اندېښمن و چې د کانګرس ملاتړ به هم د افغانستان نه ختم شي، ځکه چې ډېری د کانګرس غړي د افغانستان څخه د امریکې وتلو ته چمتو و. جان کیري د جولای په 11 کابل ته راورسېد. د عبدالله او غني ترمنځ د 2 ورځو منځګړیتوب وروسته هغه د رایو د تفتیش او د سیاسي واک شریکولو چوکاټ لپاره یو موافقه وکړه چې اشرف غني به ولسمشر او عبدالله به له ده سره د ګډې ایجنډې په پلي کولو کې مرسته کوي او عبدالله ته به ریښتینی واک انتقال کړي او هغه ته به په حکومتدارۍ کې د شریکولو فرصت ورکړي. خو دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې کله دوسری دولت جوړ شو نو هر چا به په دې ډېرې سختې نیوکې کولې چې د افغانستان په اساسي قانون کې د دوسری دولت هیڅ یوه ماده نشته. نو آخر ولې جان کیري دا دوسری دولت اشرف غني او عبدالله په مشرۍ کې په افغان ولس ور وتپو. زما هم په واشنگټن کې یوه مرکه وه، نو په هغې کې ما هم په دوسری دولت سختې نیوکې کړې وې او جان کیري مې هم د سختو نیوکو تر لاندې راوستی و، خو اشرف غني بالکل په ځان غوږونه راچولي وو چې ګنې دوسری دولت جان کیري جوړ کړی دی. نو جان کیري خو به دې هر څه نه خبرېدلو، خو ځان یې غلی کړی و چې ناګهانه د هغه یو کتاب راووتلو Every Day is Extra. نو په هغې کې هغه لیکلي دي چې دوسری دولت خو ما نه دی جوړ کړی. هغه لیکي په 2 ورځو کې چې کله مونږ تقریبا یوې موافقتنامې ته نږدې کېدو نو مونږ وویل چې نورې خبرې به سبا کوو، خو څنګه چې سبا مونږ بیا خبرو اترو ته کېناستو نو اشرف غني د دوسری دولت وړاندیز مخکې کړو، خو شرط یې پکې دا کېښوده چې رئیس جمهور به دې پخپله وي، ځکه چې په دې چوکۍ پسې خو هغه ډېر لوی مزل کړی و. نو جان کیري لیکي چې د هغې نه وروسته بیا ما د دوی سره یو ځای د دوسری دولت اعلان وکړو، خو اشرف غني د جان کیري اړوند د دې خبرې نه انکار ونه کړو، ځکه چې دوسری دولت خو د ده په وړاندیز جوړ شوی و. عبدالله د اجرایي رئیس نوې دنده په غاړه واخیسته چې بیا دا نوې دنده له اساسي قانون څخه بهر د ګډوډۍ سرچینه جوړه شوې وه. د عبدالله دا خیال و چې هغه به د حکومت په نیمایي پوستونو کې د ګمارنې واک ولري او د اشرف غني دا خیال و چې د عبدالله واکونه به ډېر محدود وي. دواړه د فرضي خیالونو په دنیا کې ډوب وو. د دولت
د چلولو نه مخکې دوی یو بل ته غلو. دواړو نمایندانو د تفتیش یوه پروسه غوښتله کومه چې دوی د خپلو غوښتنو د توجیه کولو لپاره اړین ګڼله. بل اړخ ته که څه هم د افغانستان د حاکمیت د سپکاوي په اړه خفه و، خو کرزی بیا هم دا مداخله تایید کړه او دا ترخه د زهرو ګولۍ وبلله. خو د دوسري دولت په توافقنامه کې دا پرېکړه هم شوې وه چې 2 کاله وروسته به جرګه راغوښتې کېږي او د هغې نه به د دوسري دولت منظوري اخیستل کېږي. خو بیا اشرف غني او عبدالله هغه جرګه د دې ویرې نه راونغوښتله چې چېرته جرګه د دوسري دولت پر ضد پرېکړه ونه کړي. او بیا اشرف غني 15 کاله وروسته په هغه وخت کې اولنۍ جرګه راوغوښتله چې کله د دولت 15 کاله پوره شوي او دغسې په افغانستان کې د جرګو هغه تقدس هم اشرف غني او عبدالله د خاورو سره خاوره کړو. ځکه چې د افغانستان د جرګو په تاریخ کې د امان الله خان په وخت کې دا پرېکړه شوې وه چې په افغانستان کې به هر 3 کاله وروسته لویه جرګه راغوښتل کېږي. خو د بده مرغه دا زمونږ د برد د افغانانو تاریخ دی چې دوست محمد خان ته به امیر المؤمنین ویلو چې هغه په کال 1856 کې د 10,000 پاونډو د میاشتې وظیفې په بدل کې د انګریزانو خبره منلې وه چې هغه به د کال 1859 د هندوستان د ازادۍ په جنګ کې د محکوم افغانستان د ولس او د ځمکې پوښتنه نه کوي. او کله چې په یو وخت کې د فرانس او د روس په کومک ایرانیانو هرات محاصره کړی و، نو انګریزان ویریدل چې هسې نه چېرته هرات د ایران لاسته رانشي، ځکه چې بیا به برطانوي هند د فرانس او روس د ګواښ سره مخامخ شي. نو انګریزانو غوښتل چې د هرات دا محاصره ختمه کړي. خو انګریزانو په یو کاڼي 2 مرغۍ ویشتلې. هغوی امیر دوست محمد خان ته وویل چې موږ به د هرات نه د ایرانیانو محاصره ختمه کړو او هرات به تا ته په حواله کړو، خو د پېښور نه زړه صبر کړه. او دا خبره ورسره امیر دوست محمد خان منلې وه. امیر عبدالرحمن حتبه د بر افغانانو مرد آهن ویلو چې په کال 1893 کې د 6 روپو د کال په عوض د ډیورنډ کرښه منلې وه. امیر امان الله خان ته به قهرمان ویلو چې په کال 1919 کې د افغان انګریز دریم جنګ نه وروسته د محکوم افغانستان د ولس او د وطن په سر د انګریزانو سره معامله کړې وه او د ډیورنډ لاین نه واخله تر د امو دریا پورې د نیمې نه د کم لنډي ګوچې افغانستان استقلال اخیستی و. ظاهر شاه ته به بابای ملت ویلو چې 3 واره ورله موقع په لاس ورغلی وي چې په پاکستان ورشي او د اباسین نه د ډیورنډ لاین پورې خپل وطن آزاد کړي. اولنې هغه موقع وه چې کله په کال 1960 کې پاکستان جوړ شو. خو په هغه وخت کې د افغانستان هیواد د 200 کالونو شتون درلود، ښه قوي دولت او فوج یې لرلو، خو ظاهرشاه په خپله ځمکه ورنه راغی. دویمه موقع په کال 1965 کې دله په لاس ورغلی وه چې کله د پاکستان او هندوستان جنګ و. نو ظاهرشاه پاکستان ته خبر لېږلی و چې د ډیورنډ لاین نه خپلې قواوې هم د هندوستان سره د جنګ لپاره بوځئ او ډیورنډ لاین به درله مونږ ساتو. او درېیمه موقع په کال 1901 کې وه چې کله پاکستان په منځ وشلېدو. نو دا هغه وخت و چې د پاکستان 93 عسکرو په مشرقي پاکستان کې پتلونونه زیات کړي وو. نو په دغه وخت کې د نیم پاکستان د ولس د فوج او سیویل ملیټري اسټابلیشمنټ مورال بالکل غورځېدلی و. نو که ظاهرشاه په ګوټ خرڅ ور شوی وي نو هم به چا د اباسینو پورې نه وراړولی. او د بده مرغه هم دغسې دې افغانانو به اشرف غني ته د دنیا دویم مفکر ویلو چې هغه په ډیورنډ لاین د ازغن تار لګولو اجازه پاکستان ته ورکړه او د پاکستان سره په افغانانو خپل وطن پېښور ته په تلو د ویزو قطغنونه ومنل او زموږ د بر افغانانو ورونو به ورته ویل زر کلن شي. ګرانو وطنوالو، د دوسري دولت د پرېکړې نه وروسته د رایو د بیا شمېرنې پروسه 2 میاشتې نوره هم وغځېده، ځکه چې دواړو ټیمونو د واک شریکولو په جزئیاتو باندې شخړه وکړه. د متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګم او د ملګرو ملتونو استازي جان کوبس تقریبا هر ورځ د نمایندانو او د ټاکنو نړیوال کمیسیون سره لیدل ترڅو څه موافقه وکړي. جان کیری په اګست کې بیرته امریکې ته راستون شو ترڅو خبره ترې پر مخ بوځي. په سپتمبر کې کرزي بالاخره په ډېر قوي ډول منځګړیتوب وکړو. هغه د مجاهدینو لوی قومندانان اشرف غني او عبدالله په یوه شورا کې سره راټول کړل چې دا د شورا مشري کرزی په خپله کوله. په ورته وخت کې اوباما او کیری
دواړو اشرف غني او عبدالله ته بیا ټلیفونونه وکړل او فشار یې پرې راوړو چې جوړجاړی وکړي. د سپتمبر په 21 دواړه خواوې یوې موافقې ته ورسېدل. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کې به اجرایي رئیس عبدالله د وزارتونو فعالیتونو څاري، خو د ټاکلو وروستی واک به د ولسمشر سره وي. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو خپل لوی لاس پالم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.